نو نن چې د ژوند نه سکون ختم شوی دی، آرام ختم شوی دی، خوشحالي نشته دی، د زړه تنګسي ده، آرام نه راځي زړه ته، وجه دا ده چې د مال حرص سیوا شوی دی، د دنیا حرص سیوا شوی دی، هغې د وجې نه د ژوند نه سکون او خوشحالي ختمه شوې ده. څوک په دې خفګان کې دی او په دې ټینشن کې دی چې پیسې نشته او مال نشته دی، هغه سره دا خفګان دی. نو چې د چا سره مال دی هغه هم خفه دی، یاره وایي زما سره خو دی، خو د دې بل خو زما نه ورسره زیات دی. نو که د چا سره مال شته نو هم خفه، او که د چا سره نشته نو هغه هم خفه. څوک په دې خفګان کې دی چې اولاد مې نشته دی، نو څوک د اولاد د لاسه په خفګان کې دی. څوک دې ټینشن او دې خفګان وخوړل یاره بچي مې نشته دی، نو بعضې چې در سره کینې هغه چې خبرې شروع کړي د خپلو بچو، نو مړه د دې نه چې الله نه وی راکړی نو غم خو به نه و که نه. څوک د بچو د لاسه په خفګان کې دي، څوک په شهرت پسې خفه دي، یاره چې چېرته مشهور شوی دې دپاره څه وکړمه خلکو وپېژندلې. نو څوک د هغې شهرت نه تنګ دي چې یاره چېرته وتی نه شم، ځان له ژوند نه شم کولی، ځان له ګرځېدی نه شم، د هغې نه تنګ راغلی دی. هر سړی په خپل ژوند کې تنګ دی، خفه دی، وجه څه ده؟ برکت نشته دی په کور کې، په مال کې برکت نشته، په بچو کې سکون نشته، په کور کې اتفاق نشته دی، د خوشحالۍ خبرې نشته دی، د یار دوست سره کینې نو د سود او د مینې خبرې نشته دی، طعنې دي، پیغورونه دي، داسې خبرې درته کول دي چې تا خفه کړي. دا ولې دا ژوند داسې شوی دی؟ نو دا یو څو وجې دي چې د دې وجې نه زموږ دا ژوند په دنیا کې ډېر زیات لنډ تنګ دی. که موږ په دغه یو څو خبرو باندې عمل وکړو نو انشاءالله د دنیا کامیابي به هم وي او د آخرت کامیابي به هم وي. اوله خبره دا ده چې هر کار مونږ دا کوو چې په زړه کې دا اراده وکړو چې دا کار زه کوم چې الله پرې رانه خوشحاله شي. هر کار چې کوي، هر کار کو د دنیا کار کوي هم په زړه کې دا راوله، او کو د یو نیکۍ او د ثواب او د آخرت کار کوي هم په زړه کې دا راوله، وا یاره د خلکو د نمایش دپاره نه کوم، ځکه دا کوم چې الله رانه خوشحاله شي. هر کار چې کوي، سار زمیندارۍ ته ځي نو په زړه کې دا خبره راوله، یاره زمیندارۍ له ځکه ځمه که نه چې یو خو بې بچي ماړه شي، غله به ورله ښه وشي. دویم دا دی چې یاره څه زکات به پکې راشي نو غریبانانو له به یې ورکړم نو د هغوی به پې هم ګزاره وشي. دوکاندار چې کله دوکان ته ځي نو دی په زړه کې دا راولي، یاره دوکان له ځمه خو کوشش به کومه چې په یو څیز کې مې 2 روپۍ ګټه ده چې 1 روپۍ ګټه پکې وکړمه، دې دپاره چې خلکو ته خیر ورسومه. داسې ډېر خلک به وي چې محتاجه به وي، عاجزان به وي، د پیسو طاقت به نه لري، خو دې شي ته به یې ضرورت وي، خیر دی هسې وله نه شم ورکولی، خو د 2 روپو د ګټې په ځای به زه 1 روپۍ ګټه وکړمه. دوکان ته ځي دا نیت وکړه په زړه کې. نوکرۍ له ځي نو په دې غرض باندې د کور نه وځه، یاره د خلکو به حاجتونه وي او ماله به دفتر ته راوړي، زه په دې نیت ځمه چې د دې خلکو دا ضروریات سر کمه، د دې خلکو د حاجتونه سر کمه. ډاکټر دی خپلې ډاکټرۍ له ځي، دی په زړه کې دا راولي، یاره ډېر مریضان به وي، ډېر به په کټ باندې پراته وي، سپین ګیري به وي، ځوانان به بچي به تې ګیر چاپېره ناستې خفه به یې د هغه لاسو ته به ګوري چې یاره ده خو به مونږ له ډوډۍ راوړه، دی خو مونږ ته په کټ باندې پرېوت زمونږ پلار دی. نو ډاکټر دی په دې نیت وځي چې ماله به دغه بیماران راځي، زه به یې علاج وکړمه، خیر دی زما پیس کو 2000 کېږي، زه به تې 0 والم، ماله به پې الله اجر راکړي، خو چې د دی غریب او مسکین ته الله صحت ورکړي. نیت په زړه کې صفا ساته چې زار وځې کم کار له وځي، دا په زړه کې راوله، وایي ځکه دې کار له وځمه چې الله پرې رانه رضا شي.
د دنیا کار دی، د دنیا کارو د دنیا کار کوا، د دنیا دا کار دی هم عبادت ګرځي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بازار ته لاړې سودا دی واغستله، خپلو بچو د پاره د خپلې بیبي د پاره دې د پاره دی واغستله چې یاره کور ته وړمه چې دا ډوډۍ هغوی وخوري، هغوی خو به ماړه شي او بیا به په عبادتو کې په مړه ګېډه باندې. نو ستا دا سودا اغستل په بازار کې خپل ښځې او بچو لره دام څه دی؟ عبادت دی، دام عبادت دی. حدیث مبارک کې راځي صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناستو، داسې یو صحابي تیر شو خو د باډۍ نه ډېر ښه د باډۍ نه ډېر جوړ الله والا ډېر ښایسته وجود ورکړی و، لوړ قد و، وجود یې ښه برابر و. داسې چې تیر شو یو صحابي وي ویره خدای پاک ورله ډېر ښکلی وجود ورکړی دی، خو چې دا په جهاد کې لګولی وی دا وجود نو ډېره به ښه وه. الله تبارک وتعالی ورله ډېر ښه طاقت ورکړی، ډېر ښه جسم یې ورکړی دی، خو کاش چې دا جسم د الله په لاره کې جوړ کړی وی، جهاد یې کړی وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ای زما صحابه کرامو، ای زما ملګرو، که دا صحابي په دې نیت باندې رواني چې بازار ته لاړ شي د خپلو بچو د پاره روزي وګټي، الله ورله ښه جسم ورکړی دی، خو دی په دې جسم باندې مزدوري کوي خپلو بچو له روزي ګټي، دام جهاد دی. نبی علیہ السلام فرمایل دام جهاد دی چې دی بچو له روزي ګټي، حلاله روزي ګټي. نو عبادت یوازې دا نه ده چې ته مسجد ته راشي، کو په مسجد کې ولاړ او عبادت کوي خو چې نیت ته صحیح نه و نو دا عبادت الله ته قبول نه دی. نو اول دا کار کوا چې هر کار لذي په زړه کې دا راوله چې په دې باندې زمانه الله رضا شي. کو دکاندار دی هم، کو ډاکټر دی هم، کو زمیندار دی هم او کو بل نوکر دی هم، دا نیت ته په زړه کې راولي چې زه د خپل روزګار ته ځم، نن به زه د الله د بندګانو خدمت کوم، نو الله به درله په دې باندې اجر هم درکوي، یو دا روزګار به دې هم مخې ته چلیږي. او که داسې ووایي زمیندار دی پټي ته ځي او په دې نیت باندې روان دی چې یاره غنم که وشو که نه نو سیزن ته به एकदम خدای دې کړي چې د چا ساه د لوږې نه خېږي، خو ما به سیزن ته ایښي نه یې خرڅومه، سیزن ته به एकदम چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅومه. دکاندار سار روان شو چې دکان ته ځي او دا نیت یې وکړو چې یاره 2 نمبر سیز به څنګه په 1 نمبر خرڅوم، دې دپاره هم څه طریقه جوړول غواړي که نه، څه وکړم د 1 نمبر هغه لیبل یې راوالم په دې 2 نمبر یې ولګومه، وایم به چې دا 1 نمبر دی، دا نیت دی. او دا نیت دی چې یاره به نن به څنګه د خلکو دا جیبونه راته شومه، دا به څنګه راته شومه. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. وی په 1 نمبر سیز کې ما د کاروباریانو نه اوریدلی دي، وی په 1 نمبر سیز مونږ ځکه نه راوړو چې په دې کې ګټه کموي، دې کې ګټه کموي. کو دوايي ده خو چې اوریجنل اخلي 1 نمبر دوايي اخلي په کې خو زمونږ 3 روپۍ یا بل سیز دی یا بل سیز دی، وی اوریجنل سیز کې زمونږ ګټه کموي، ګټه خو زمونږ په دې 2 نمبر سیز کې ډېره دا مونږ ځکه وی راوړو دا 2 نمبر. نو په 2 نمبر سیز کې د ګټه ډېره ده، خو بیا اخوا ګوره چې لګي درنه سوره بیا درنه لګي څومره. ډاکټر دی هغه له ورشه نو اول خو به درنه 1000 روپۍ پیس والي، دا خو کم دی، ما کم یا تو عام طور پر 1000 روپۍ پیس دی، نور په بره چې څومره به هغوی. ښه یو غریب انسان دی هغه لاړ ډاکټر لا، یوه زنانه د ډاکټر له لاړه مثال پته وه او د هغې سره ماشوم دی او دا زنانه د ډاکټر وکتله او بیا ورته وی ډاکټر صاحب د ماشوم ته هم دا مسله ده، وی بار ته وځه وی چټ کټ که پیس داخل که بیا دې راوله. دومره خبره ده. ښه د زنانه سره ماشوم دنده شو، زنانه ته یې وي دوانې ولیکلې، یاره وی ډاکټر صاحب زما دا ماشوم هم داسې دی، دې هم ټوخېږي را ټوخېږي، یاره وی بار چټۍ کټ که پیس ورکړه دې بیا را دننه که چې بیا ورته خبره وکړمه. داسې ډاکټر په رزق کې به برکت وي، دې به ښه د ورځ عمومي یا درته 2 نمبر دوايانې لیکي یا درته ټسټونه او اسریانې دې دپاره لیکي چې د هغې ټولو سره خبره ده، د حلاله ګټه ده. مونږ حرامه صرف دې ته وایو ویې لکه سود کوي، سود کوي د پلانکۍ سړی سودخور دی، یقینا سود ډېره لویه ګناه ده، یقینا ډېره لویه ګناه ده. خو د حرامو نور څومره صورتونه دي هغې ته یې فکر کړی دی. د سودخور نه خو ته یقینا نفرت کوي، خو د هغې دکاندار نه هم نفرت وکړه چې دا کم پراډي دی، دوکمار دی، هغه دکاندار هم نفرت وکړه چې دا 2 نمبر سیز په 1 نمبر پلیټ باندې خرڅوي، د هغه ډاکټر هم نفرت وکړه
چې بې ځایه ځای ټیسټونه لیکي چې د هغه د سټور والا سره ځان له خبره ده، د لیبارټرۍ والا سره ځان له خبره ده، د ایکس رې والا سره ځان له خبره ده، د دوايانو والا سره ځان له خبره ده. په هر شي کې د هغه پرسنټیج دی. د هغه نه هم نفرت وکړه که نه؟ دام حرام دی. دغه روزي چې راوړي دام حرامه ده. ښه یوازې سود حرام نه دی، د دغه ډاکټر د پیسې هم حرامې دي، د دغه دکاندار د پیسې هم حرامې دي په دې ګڼ کپۍ او په 2 نمبرۍ باندې چې راوړي. اول داسې کوه چې نیت خالص ساته، نیت خالص ساته. د خلکو د خیر ښېګړې سوچ کوه. الله تبارک وتعالی به تعالی په دغې روزۍ کې ډېر برکت اچوي. اگر چې لږه ده، اگر چې لږه ده. علماو یو واقع لیکلې ده د عبرت دپاره. و یو غریب سړی و خو ایماندار ډېر و، ایماندار ډېر و، غریب و ایماندار و. کار له به ووتو نو کار ورته نه میلاوېدو. نو واپس به راغی. نو ښځې به ورته وایي څه دې وکړه؟ یاره وي کار له وتم خو کار راته میلاو نه شو. ایماندار سړي ته هم په بعضې ځایونو کې کار نه میلاوېږي. ټیک شو که نه؟ په پېټرول پمپ کې به ایماندار سړی څه وچلېږي چې ګیج هغه ښکته ساتي. ټیک شو که نه؟ هغه هلته په هغې کې فرق کړی. ته ایماندار یې، ته به ورته وایي چې دې کې خو فرق یې مړه ځان نه دي مولا رخ کړی، ځه کور ته سړیا نوکر خپلې نوکرۍ سره کار کوه. هلته بیا ایماندار چلېږي؟ نه چلېږي. یا ته د یو افسر سره په دفتر کې او هغه رشوت یې هغه دپاره نه ټولوي، نو بیا ته د هغه سره چلېږي؟ نه که نه. دا خو به ته بار د سړو سره خبرې کوي چې یاره صیب باندې به درله کار وکړم خو لږه خرچه چای اوبه به پرې راځي. په دفتر کې خو بیا دا صیب هغه کس چلېږي چې بار د خلکو سره خبره کوي چې چای اوبه به پکې ورکړو نو دا کار به دې وشي. نو چې اوس ایماندار کلاس پور یا ایماندار نوکر هغه به وایي چې زه تاله چای اوبه کوم، نه اوبه چې چای اوبه نه کوې خو زه ورکېږه د دې ځای نه که نه. ټیک ده که نه؟ بعضې خلکو د نورو دپاره خپل اخرت تباه کو. ښکته نوکر دې دپاره لګیا ده چې صیب ته لږې پیسې وباسمه، نیمې به د صیب شي او نیمې به زما شي. او هغه صیب د برې صیب دپاره لګیا دی چې زه به هم لږې والم چې هغه له پکې هم لږې ورکړمه که نه، زما به ترقي وشي. نو دی ایماندارو نو بس کار به ورته نه میلاوېدو. نو کور ته به چې راغی جو ښځې به ورته وایي سال دی بس کار نشته دی څه وکړمه. یوه شپه اوده شو، بچي وږي دي، ناړ دي، ښځه هم وږې ده، په خفګان باندې اوده شو. د شپې خوب ویني. یو سړی ورته وایي پلانکي ځای ته لاړ شه په خوب کې، هلته هغه تیږه چې د هغه اوچته که د هغې د لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي، هغه راواله چې بچو له دې پې ډوډۍ راوړې. دې ته به د خوب کې تپوس کوي برکت په پکې که نه به یې پکې؟ وایي برکت خو پکې یاره نه برکت په پکې نه. سهار راویښ شو، ښځې ته وایي ښځې وایي بېګا مې خوب لیدلی و. وایي څنګه؟ وی په خوب کې راته یو سړی وایي چې پلانکي ځای کې تیږه پرته ده، اوچته که د لاندې 100 اشرفۍ دي. خو ما ترې تپوس وکړو چې برکت په پکې که نه وي؟ هغه وایي چې برکت په پکې نه وي. ما وایي چې نه یې رالمه. ښځه دې وایي په تندر یخ شي برکتونه پرېږده ورشه موږ د لوږې نه مرو. نار یو ته په برکتونو پسې ګرځې، 100 اشرفۍ دې لاړ شه هغه راواله. وایي نه یې رالم، نه مې دي په کار چې برکت پکې نشته دی، نه مې دي په کار. ښځې وایي چې دا څه د لیونو سره مې ژوند دی. بلې شپې له بیا وده شو، بیا ورته هغه سړی وایي یاره پلانکۍ تیږه اوچته که په پلانکي ځای کې پرته ده او د هغې د لاندې 10 اشرفۍ دي. دی دې بیا په خوب کې تپوس کوي یاره برکت په پکې که نه وي؟ برکت خو به پکې نه وي، نه مې دي په کار. سهار چې راویښ شو بیا ښځې وایي نن خو مې بیا خوب لیدلی و د شپې. وایي څنګه؟ وایي سړي راته وایي چې پلانکۍ تیږې د لاندې 10 اشرفۍ پرتې دي راواله، خو ما ترې تپوس وکړو چې برکت په پکې که نه وي؟ هغه راته چې برکت په پکې نه وي. ما وایي چې نه مې دي په کار. وایي داسې ښایي د 100 نه خو رالې 10 له خو اوس خو ولاړ شه دا 10 خو راواله که نه. پرون 100 وې او نن 10 شوې او ته په برکتونو پسې ګرځې، ویښ دې د برکت سره وځه خو لاړ شه دا پیسې راواله. وایي نه یې رالم چې برکت پکې نشته، نه مې دي په کار، نه مې دي په کار. په درېیمه شپه چې بیا وده شو نو بیا هغه سړی ورته وایي یاره یو پلانکۍ ځای کې تیږه پرته ده، هغه اوچته که او د لاندې 1 اشرفۍ پرته ده. دې دې تپوس کوي برکت په پکې که نه به یې پکې؟ هغه ورته او برکت په پکې یي، برکت په پکې یي. سهار راویښ شو، ښځې ته وایي نن مې خوب لیدلی. وایي څنګه؟ هغه مې چې دا شپه وده کېږه خوب یي نه. وایي خوب مې لیدلی. وایي څنګه؟ وایي بېګا راته بیا وایي چې پلانکۍ ځای کې تیږه پرته ده، هغې د لاندې 1 اشرفۍ ده، 1 اشرفۍ ده. وایي ما ورته وایي چې برکت په پکې که نه به یې پکې؟ وایي چې برکت په پکې یي. ښځې وایي څه دې خیال وایي زه م راغلی که نه؟ وایي زه دا 1 راواله ورک شه سړیا، د 100 دینار اخیستې اوس 1 رالې، 1 اشرفۍ پسې ځې په 100 پسې نسلې، ځه ورشه راوایله اوس.
سړی لاړ اکه تیږې را چې اوچته کړه د لاندې یوه اشرفۍ پرته وه چې یوه اشرفۍ پرته وه یاره بچي مې نار دي څه کور ته به دا اشرفۍ وړمه خو راشه نن پې ښه خرچه کومه نو په یوه اشرفۍ په هغه وخت کې ډېر سامان کېدو نو دی لاړ ښه یو غټ مې په بازار کې وکته او وایي پې غستو وي د ډېرو ورځو وږي یو نن به ورته ښه غټ مې وخورو یوه اشرفۍ باندې مې راواغستو مې کور ته راوړو چې کور ته راوړه ښځې ته وی مې مې راوړی دی وی هغه و چې نار و یا هغه چې میان راپسې راوړي یوه اشرفۍ وخو لکه سودا به دې پې ډېر اخیستې وه که نه نو یوه اشرفۍ دې څه ومونته چې مې دې پې واغستو بهرحال ښځې ته ویاست پرېږده خو دا مې سپین کا کولاوي کا پاکې کا چې پوخې کو ښځې چې مې کولاو کو نو د هغې نه یو ملغلره راووتله په دې دریابونو کې خو دننه ملغلرې دي که نه مې چېرته ملغلره تېره کړې وه بس په ګېډه کې پرته وه چې مې کولاو کو هغې نه ملغلره راووتله ښځې چیغې کړې یاره سړیه دې نه خو ملغلره وته سړي ملغلره راواغسته چې بازار ته یې وړه هلته چې کم د ملغلرو اغستونکي هغه ته یې ملغلره وښوله هغه ورته وایي دا ملغلره خو دې ډېره ښه ده خو زه یې نشم اغوستی وی ولې نشي اغوستی وی زه یې ځکه نشم اغوستی چې د دې قیمت زما په دکان کې نه پوره کېږي زما نه بل غټ صراف دی پلانکي ځای کې هغه له لاړ شه د هغه سره به دا پیسې وي هغه سره به دا پیسې میلاو شي د دې ملغلرې قیمت بل څوک نشي پوره کولی چې ملغلره هغې غټ صراف له وړو هغه ورله ډېرې زیاتې روپۍ پې ورکړې چې کور ته راغې نو ښځې ته یې وي د برکت دې ومنه که ونه منو ما چې برکت پکې شته که نشته ما به را تپوس ځکه کوو کو پیسې ډېرې وي خو چې برکت پکې نه وي نو د هغې نه هېڅ نه جوړېږي په لکاو روپۍ به وي خو دلته به درته مریض داسې پروت وي که نه چې د هغه باندې به د هغه نه ډېرې لګي 1 लाख روپۍ دی خو په کور کې ته مریض داسې پروت دی چې د 1 लाख روپو دوايي د هغه د یوې میاشتې هم نه ده دلته به ورته تحصیل او تاڼۍ دلته به ورته نورې مسلې جوړې شي دې کې به برکت نه وي او چې کله برکت پکې وي 10,000 روپۍ دي 10,000 روپۍ دي خو تحصیل دې نشته تاڼه دې نشته غټه بیماري نشته دی بس په دغې باندې ډېر ښکلی ژوند تېرېږي د قرضونو نه پکې خلاصي د قرضونو نه پکې خلاصي نو غرض مې دا و چې حرامې راوړي حرامې رشوتونه اخلي سودونه کوي ګڼکپۍ کوي 1 نمبر سیز 2 نمبر سیز په 1 نمبر باندې خرڅوي دا ګڼکپۍ او 2 نمبرۍ دې راغستې دي پیسې به ډېرې راوړي خو برکت په پکې نه برکت په پکې نه دا یاد وساته یاد وساته ژوند به دې چېرته هم د سکون نه ژوند به دې چېرته هم د آرام نه ژوند به دې چېرته هم د راحت نه چېرته به دې په ژوند کې سکون او راحت آرام را نشي چې کله پیسې دې حرامې ګټلې حرامې نو اوله خبره مې درته څه کوله د ژوند د سکون دپاره چې سار روزګار ته وځې نوکرۍ له وځې زمیندارۍ له وځې نو دا په زړه کې راوله وایي چې هر کار کوم نو الله به پکې خوشحالومه الله به پکې خوشحالومه نو چې الله دې خوشحاله کو نو بیا د خوشحالو چابیانې د چا سره دي د الله سره دي نو چې الله دې خوشحاله کو الله به دې ضرور خوشحالوي بیا به تا الله خوشحالوي الله به بیا ضرور خوشحالوي یو کار د دې سره یو کار بل هم کوه یو خو چې سار وځې نو نیت خالص ساته او دویم دا چې 2 رکعاته نفل کوه 2 رکعاته نفل کوه نوکرۍ لځې زمیندارۍ لځې هر چېرته چې ځې سار چې د کوره وځې نو 2 رکعاته نفل وکړه او د الله تبارک وتعالی په در کې لاس اوچت کا او دعا وغواړه وایه الله په پلانکۍ مخه باندې زما الله دکاندارۍ له زما الله نوکرۍ له زما الله زمیندارۍ له زما الله دومره حلاله روزي پکې را نصیب کا چې زما موشي زما د بچو موشي او الله ستا د عاجزو بندګانو امداد پکې وکړه دا دعا غواړه هر ساعت چېرته چې ځې کم روزګار له ځې 2 رکعاته نفل کوه او بیا پسې دا دعا غواړه چې الله د حرامو توفیق مه راکوه د حلالو توفیق راکه دا دعا غواړه او 4مه کلمه 100 پیرې وایه بل څه کار کوه چې کله روزګار ته لاړې نوکرې په دفتر کې کېناستې دکانداري په دکان کې کېناستې زمینداري پټي ته لاړې په پوله باندې کېناستې نو دا وظیفه 500 پیرې وکړه لا حول ولا قوة الا بالله 500 پیرې دا ووایه لا حول ولا قوة الا بالله دا ډېره بهترینه وظیفه ده
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا حول ولا قوة الا بالله دا د اتیاو مرضونو علاج دی او په ټولو کې کم مرض چې دی نو هغه د انسان ټینشن دی. ټینشن کم مرض نه دی ښه، دا ډېر غټ مرض دی، خو په هغې کې غټ غټ مرضونه د دینه الله خلق کوي. نو 500 پیرې دا وظیفه وکړه لا حول ولا قوة الا بالله. ډېره ښایسته معنی ده، ډېره ښکلې معنی ده. لا حول، الله د حرامو نه زه نشم بچ کېدی. لا حول، الله د شیطان د مکر او د فریب نه نشم بچ کېدی. لا حول، الله په دې رزق ګټلو کې زما هېڅ څه دغه نشته، دا نشم ګټلی. الله دا هر څه چې کوي نو ته به یې کوي. د حرامو نه مې به ته بچ کوي، د ګناه نه مې به ته بچ کوي، د شیطان د فریب نه مې به ته بچ کوي. ولا قوته، الله طاقت مې نشته دی چې زه په خپله څه وګټم، زه په خپله څه وکړمه. الله دا هر څه به کېږي الا بالله، ستا په توفیق سره. الله کو د شیطان نه بچ کېږم، الله کو د حرامو نه بچ کېږم، الله کو د ظلم نه بچ کېږم، الله کو د پراډ او د دوکې نه بچ کېږم. دا هر څه به ستا په توفیق سره کېږي. الله دا به هر څه ستا په توفیق سره کېږي. نو 100 پیرې وظیفه کوه لا حول ولا قوة الا بالله. دا په خپل دکان کې، په خپل دفتر کې او په خپل پول او پټي کې 500 پیرې وایه. څو کاره شو؟ 2. دریم داسې وکړه که نه چې کله مازدیګر ماښام کور ته رالې نو 100 پیرې استغفار وایه. 100 پیرې استغفار وایه. روغه ورځ تېره شوه نو ګناهونه به شوي نه وي. داسې به څوک چې ګناه به ترې نه کېږي، خامخا ګناه کېږي، څه ناڅه ګناه کېږي، څه ناڅه ګناه کېږي. نو چې ماښام د روزګار نه کور ته رالې نو 100 پیرې استغفار ووایه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. داسې ویلی شي، داسې ووایه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا هم نشي ویلی، داسې ووایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یا داسې ووایه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. چې کوم درته اسان یې هغه وایه، چې نور درته نه یادېږي دا خو ویلی شي که نه چې استغفر الله استغفر الله. نو چې ماښام کور ته رالې د کار نه د روزګار نه نو 100 پیرې استغفار ووایه. نو په استغفار سره الله ډېر خوشحالیږي. نو چې الله خوشحاله شو نو الله به تا خوشحاله کړي. او چې کله ماښام سملې بسترې له ورلې نو درود شریف ووایه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود شریف ووایه. یا داسې ووایه وصلى الله على النبي الأمي. درود شریف ووایه. درود شریف 100 پیرې درود شریف ووایه. او چې کله اوده کېږي نو دا اخري 4 سورتونه ووایه. کم کم قل یا ایها الکافرون. د نبی علیہ السلام عادت مبارک هم دا و چې نبی علیہ السلام به کله اوده کېدو نو دا 4 سورتونه به یې ضرور ویلو. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا 4 سورتونه به نبی علیہ السلام د اوده کېدو نه مخکې ویلو. 4 کاره مې درته وښول که نه. اول چې کار له وزې سارو 2 رکعاته نفل وکړه او په هغې پسې بیا دعا وغواړه او 4مه کلمه 100 پیرې ووایه سار چې وځي. دویم ورسره دا کار وکړه چې دکان ته لاړې، روزګار لاړې، هر چېرته چې لاړې هلته لا حول ولا قوة الا بالله 500 پیرې ووایه. مازدیګر ماښام چې د روزګار نه کور ته رالې نو 100 پیرې استغفار ووایه. او کله چې بیا اوده کېږي نو 100 پیرې درود شریف ووایه او دا 4 اخري سورتونه ووایه. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا څو کاره شو؟ 4 کاره. دا 4 کاره کوه ته بیا ګوره چې الله تبارک وتعالی ستا په رزق کې څومره برکت اچوي. او الله تبارک وتعالی دې د دنیا د ټینشنونو نه څنګه خلاصوي. او الله تبارک وتعالی دې د هغې طرفه روزي درکوي چې ستا په وهم ګمان کې به هم نه وي. د هغې طرف نه به درته الله روزي درکړي. پوه شوی پې که پوه پې نه شوی؟ صحیح شو که نه؟ بهترین وظایف دي، بهترین وظایف.